هغه بحث چې موږ تېره اونۍ د رنګ په اړوند پیل کړو دوستانو، موږ تاسو ته د رنګ د ارواپوهنې په اړوند یا د دغې لړۍ په اړوند چې موږ نن په اصطلاح اصلي بحث ته ورځو یا په اصطلاح په درشل کې یو، نن غواړم په دې بحث وکړم چې رنګ او د رنګ ارواپوهنه یا په ټوله کې د رنګونو ارواپوهنه څه ده. دوستانو لکه څنګه چې تاسو په هم په جریان کې تاسو هم کېدای شي له وخت نه وخت مطالعه کړي لږ او ډېر په دې مسله پوه شئ چې موږ په ارواپوهنه کې د ارواپوهنې څانګې لرو. یعنې موږ عمومي ارواپوهنه لرو، جنایي ارواپوهنه لرو، سیاسي ارواپوهنه لرو، ټولنیزه ارواپوهنه لرو. او په خوا کې دا تقریبا له 15 نه پورته کېږي دا ارواپوهنې. په خوا کې یوه ارواپوهنه چې وخت نه وخت بحث جریان پرې لري څخه دا ارواپوهنه علم ده که نه ده، دا واقعا د دې بحثونه یا د دې ارواپوهنې بحثونه واقعا علمي نړۍ یا دنیا ته ورننوتلي دي که نه، څېړنې د دې د هغې علمیت اثبات کوي که نه. دا هم یوه څانګه ده چې اوس دوستانو د ارواپوهنې د څانګو په خوا کې یوه څانګه ده. یعنې غواړم ووایم چې د رنګونو ارواپوهنه د ارواپوهنې یوه څانګه ده، یو مورد. دویم مورد دا چې د رنګونو په ارواپوهنه کې ټال بحث دا ده چې هر رنګ په انسان څه اغېز کوي، هر رنګ د انسان په احساساتو، هر رنګ د انسان په شخصیت، هر رنګ د انسان په کړنو او په ټوله کې د انسان په اروا څه اغېز او څه تاثیر لري. دغه اغېز او دغه تاثیر باید موږ زده کړو، موږ پرې پوه سو او د خپل چلند، د خپلو احساساتو او د خپلو کړنو یا که احیانا کوم کاروبار لرو، خونه جوړو، دفتر جوړو، حویلۍ جوړو، دیوالونه جوړو، دغه حویلۍ دیوالونه، خونه، د خوب خونه، د پخلنځی، د ډوډۍ خوړلو خونه، سالون، په ټوله کې حویلۍ، دیوالونه، چتې، د کوچونو یا د چوکیو رنګونه، دا ټول هغه موارد دي چې د ارواپوهنې د رنګونو په ارواپوهنه کې بحث پکې. یعنې په ټوله کې د رنګونو د ارواپوهنې اصلي موضوع دا ده چې رنګ او انساني چلند څه اړیکه سره لري. یعنې موږ څنګه کولی شو د رنګ او د چلند ترمنځ اړیکه سره پیدا کړو. آیا زموږ په ځینو کړنو کې، زموږ په ځینو رفتارونو کې رنګ بیا بالخصوص خاص رنګ تاثیر او اغېز لري که نه؟ دا بحث د ارواپوهنې یو بحث ده او په ځانګړي ډول د رنګ د ارواپوهنې یو بحث ده. په دې لړۍ کې به دا هم زموږ یو بحث وي چې په ټوله کې به بحث به وکړو. اما په ټوله کې دا غواړم ووایم چې دا د ارواپوهنې د رنګ د ارواپوهنې یو بحث ده او یوه خبره ده. بل مورد دوستانو د رنګ او د شخصیت مسله ده. یعنې هغه څه چې د ارواپوهنې په بحثونو کې د شخصیت په نامه پېژندل کېږي، د یوه شخصیت په ارواپوهنه کې دوستانو دا معنا ورکوي چې تاسو د یو خاص عنصر لرونکي یاستئ چې له نورو هغو سره مو فکرونه، احساسات، چلند او تحلیل فرق کوي. دغه ټول سره یو ځای کېږي او په یو عنصر بدلیږي، په یوه مشخصه بدلیږي، په یوه ځانګړنه بدلیږي. دغې ځانګړنې ته چې ډېره برخه به نظر نورو خلکو ته په تاسو کې هغه خاص ځانګړنه وي، هغه ځانګړنه، هغه خاص خصوصیت ته موږ په ارواپوهنه کې شخصیت وایو. اوس چې د رنګ او د شخصیت او د ارواپوهنې بحث ده، د رنګ ارواپوهنه غواړي په دې اړه بحث وکړي، په دې اړه څېړنې وکړي. دا موضوع او سوژه ورته جدي ده چې ښه اوس رنګونه په شخصیت څه اغېز کوي. شخصیت یو ټولیز او کلیت یا عنصر څه، په دغه عنصر چې هر انسان یې لري، رنګ یا رنګونه څه اغېز او څه تاثیر لري. بل مورد دوستانو د احساساتو ده، د درک ده، د تحلیل ده. دا بحث د رنګ د ارواپوهنې یو بحث ده. موږ ګڼ احساسات لرو دوستانو، کرکه لرو، مینه لرو، خوښي لرو، غضب لرو، ډاډ لرو، خوشحالي لرو، غم لرو، ډاډ لرو، ډاډ لرو، ډاډ لرو، ډاډ لرو،
مینه لرو، خوند لرو، هیجاني کېدل لرو، حسادت کوو، ویره لرو، خشنه کیږو، هر ډول احساسات ښه او بد رانه ترسره کیږي. په دغو احساساتو کې یا د دغو احساساتو په جوړښت کې، د دغو احساساتو په پایښت کې، د دغو احساساتو په دوامداره پاتې کېدو او دغه احساسات بیا د شخصیت د یو برخې په بدلیدو کې څه اغیز لري او په دغه جریان یا په دغه بحث کې رنګ څه اغیز لري، رنګ څه تاثیر لري، رنګ خپله ونډه څومره لوبوي. دا بحث د رنګونو د ارواپوهنې یو بحث دی. وروستی بحث چې یعنی رالاند به کو هغه د حافظې بحث ده. دوستانو د رنګونو په ارواپوهنه کې دا بحث ډیر جدي ده چې رنګ په حافظه، رنګ په اشتها، رنګ په فکر، رنګ په تصمیم نیونه، رنګ په زده کړه او ورته نور مسایلو څومره اغیز لري. موږ څومره کولی سو له رنګ نه د تمرکز په پیدا کېدو کې ګټه واخلو، رنګ څومره په کانفیډنس یا په ځان باور کې موږ سره کومک کوي. دا ټول دوستانو هغه خبرې دي چې ډېر ځله او یا په ټوله کې وایم محتوای د رنګ د ارواپوهنې محتوا ده.